زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې هغه ما ته وی چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړی یم په لاره روان وم یو اوښ لیونی شوی چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم ترنه منډې والې او خلق هم ترې منډې والې ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی نو دې اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولی هغې کې پړی اچولی وي چې راوینېستم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب نو مام ته منډه کړه چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده کیناګر ډېرې خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته اوښ ډېر سخت کینه ناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د سرنګ دی خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه څه ساعت چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تیر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ ساعت تیر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي دا تاسو د خپل شاته دا جومات وګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وکړي دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدی یا نه دې بلا نه به دې څوک بچ کړي دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو رپ یې نه والو بس غلې پرته وه په دې سر 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 غوندې आवाज د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر لږ ساعت به چې تېر شنو دا سر نه به کوشو
او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځېده بیا به څه سات پشکو شو بیا به ورغه د دې د سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندې आवाज پکې وشو اډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه نو وې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لویې بلا نه خلاصه نو اژدها داسې وخوځېده نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خولې چې د سوري خولې ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بوتاړ باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او اژدها لاړه ډېر سات تیر شو دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مړ شو وې دا سرنګ نه چې زم راووتم نو دا اوخ پروت ته او مړ دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تیر وسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زر ته بیخ کې دا خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخا کېږي نو دا خپه رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 4 کاله مخکې ماته